ملګرو په نړۍ کې یوازینی هیواد ته چې ټاکنې ډېرې سختې جنجالي او د کړکېچ څخه ډکې دي. تر اوسه پورې زموږ ټاکنې نه دي معلومې چې ولې. او بله موضوع دا ده چې ټاکنو کې یو نومان هم څه نه وایي، خو ډبل عبدالله پوهیږي چې بایللې ده. نو راځه چې بیا شور شروع کړم وبه یې ګټمه. دا تیر وخت نه ده، که غني هم در سره ومني نو ولس حوصله نوره ختمه ده. په خوب کې به یې هم ونه ګورئ. راځئ چې راپور وګورو. عبدالله داسې سخت کارونه شروع کړي دي چې د نه منلو دي. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د عبدالله مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اخطار ورکړی دی چې که د دوی له لورې ټاکنو کمیسیون ته ورپېژندل شوې رایې تر شنبې ورځې پورې باطل اعلان نه شوې، نو دوی به په نوو جنجالونو او اعتراضونو پیل وکړي. دغه ډلې همدا راز له خپلو پلویانو هم غوښتي دي چې په 7 ولایتونو کې د دوی له اعتراض کوونکو پلویانو سره یو ځای شي. د یادولو ده چې په 7 ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو د ټاکنو کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي او هغوی خپل کار ته نه پرېږدي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرهمند وایي چې د افغانستان خلکو خطر قبول کړ او د خپل برخلیک ټاکلو لپاره رایه وکاروله او اوس د خپل مسؤلیت ادا کولو لپاره په 7 ولایتونو کې د دوی له پلویانو سره یو ځای شي او په اعتراضونو دې پیل وکړي. هغوی وایي که د ټاکنو کمیسیون تر شنبې ورځې پورې تقلبي رایې باطل اعلان نه کړي نو موږ به په نویو اعتراضونو پیل وکړو او مجبور یو چې په نورو لارو فکر وکړو. د عبدالله ټاکنیزه ډله وایي چې 300,000 رایې دې لومړی باطل اعلان شي ځکه چې دغه رایې له ټاکلي وخت نه مخکې صندوقونو ته اچول شوي دي او یا هم په معیار پوره نه دي. همداراز ولسمشر غني هم نن بیا په یوه غونډه کې په خپله وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې په اوسني وخت کې هیڅوک د قانون حاکمیت ته ګواښ نشي پېښولی. هغه وویل چې ځینې کسان باید پوه شي چې افغانستان هغه هیواد نه دی چې خلک دې ګواښونه وکړي او نور خلک دې معاملې ته اړ باسي. همداراز د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېره ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې دوی په 34 ولایتونو کې د ټاکنو بیا شمېرنې بهیر سرته رسولی دی، خو په 7 ولایتونو کې د ټاکنیزو ډلو له لورې د دوی کار مخه نیول شوې ده او له دوی غوښتنه وکړه چې د ټاکنو کمیسیون کارکوونکي دې خپل کار ته پرېږدي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې له تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.